واستقبلوا انواع البلاء بالدعاء. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو مقابله وکئ د بلایاو، د مصائبو، د تکالیفو، د مشکلاتو، د قسم قسم تکالیفو په دعا سره. دعا غواړي، دعاګانې د الله جل جلاله څخه غواړي. د دعا په ذریعه، د دعا په برکت باندې تاسو د بلایاو، د مصائبو، د تکالیفو سره مقابله کولای شئ. نن سبا خو بیا د خلک هم پیدا شوي، اوس د دعا سم خلک منکر کوي. ويره د سنت بعد دعا مکوا، کله وای د فرض بعد دعا مکوا، کله وای د وتر بعد دعا مکوا، کله وای د فلانی بعد دعا مکوا. غواړي چې الله جل جلاله د بنده په منځ کې دا تعلق ځنې کټ کې ختمې کې قنچي کی. دعاګانې ثابت دي، ما بار بار د بیانونه کړی دي، دلایل پیش کړی دي. د فرض بعد دعا هم ثابت ده، د سنت بعد دعا هم ثابت ده، د واجب بعد هم ثابت ده. دعا ټیم نه لري چې هر کله دی وکړه کوي، چې هر کله دې زړه غوښتل کوي. په 40 غنټو کې چې 40 غنټې په دعا کې لګیا ہے، له هم پرې کې ممانعات نسته، بدی نسته. حتی په دعاګانو کې 3 ځله دعاوې راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د منځ بعد 3 ځله دعای کوله، بخاری شریف کې راځي.